سلام ستړي مشه وخت مو بخیر پام راګرځوم د افغانستان په اړه 15 مې خبرونو ته لمړی د چې ملي امنیت شورا د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ارزونې او د راتلونکو اقداماتو په هدف غونډه وکړه. غونډه کې د کابل ولایت ملکي او نظامی چارواکو د هیواد لوړپوړو امنیتي مسؤلینو ګډون کړی و. په دې غونډه کې د کابل د امنیتي وضعیت د بهبود لپاره پلانونه ارزیابي او پر راتلونکو اقداماتو بحث وشو. د غونډه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ناامنۍ او د غلاو پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا عرب نیوز وایي د شیخ مولوي عبدالحکیم په مشرۍ د طالبانو نوی مذاکراتي ټیم تر پخوا پیاوړی او د خپلواکو پریکړو واک لري. عرب نیوز ته طالب سرچینو ویلي چې نوی ټیم به هره شیبه اړ نه وي چې له خپل امیر امر ترلاسه کړي، نو له همدې امله به بین الافغاني مذاکراتو کې په چټکۍ خپل اصلي غوښتنې مقابل لوري ته رسوي او تصمیم بنیسي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په تازه ټویټ پیغامونو کې د سولې بین الافغاني مذاکرات چې سبا ورځ پیلېږي هرکلی کړی دی. خلیلزاد ویلي افغانانو ته تاریخي فرصت لاسته ورغلی ترڅو 40 کلنه جګړه ختمه او ټول لوري یو ګډ سیاسي حل ته ورسیږي. بلخوا د پکتیا په مرکز ګردیز کې د واده مراسمو پر مهال د یو کور د دیوال نړېدو له امله 7 تنه ماشومان ټپیان شوي دي. دغه پیښه نن غرمه مهال د تیرې ښارګوټي اړوند سیمه کې رامنځته شوې چې پکې د 2 ټپي ماشومانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. او خوست کې د واده پر مراسمو چاودنه شوې ده. خوست کې د واده په مراسمو کې موټرسایکل بم چاودنه شوې چې له امله 12 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه پیښه تېره شپه 10:30 بجې د دغه ولایت مرکز اړوند د کونډیو په ستر کلي کې شوې ده. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.